الحديث ته بیا مسلې بس نورې بیانو. دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها دا غینه دا روایت را نقل دی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبی ده. دام داغه بیبی ده. وی چې وضعت لرسول الله صلی الله علیه وسلم وضوء الجنابه. ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو پیر کېښودې اوبه د جنابت ته غسل دپاره. دې نه دا مسله راووته چې ښځه باندې لازم دي چې د خاوند خدمت به کوي. لکه بعض پکې دا مسلې بیانوي یو نیم عالم دا خبره ذکر کړې ده اگر که دلایل کمزوري دي په ښځه باندې د خاوند خدمت لازم نه دی. نو داسې چیرو کې د ښځو نه چې ډېر مجبوري د دغه مولیانو دا خبره راغستې نو اکثر ما نه پکې بعضو تپوس کړی هسې وي دې باره کې تاسو څه وایئ لکه د بعضو علما ویلي چې ښځه باندې د خاوند خدمت نه دی جایز. ما علما پرې ته څه وایي دې باره کې؟ ته علما پرې ته څه وایي؟ ته دومره مجبوره نورو مسلمانانو ته څه له جاښه جوړئ؟ خو ته ورته راولې ورځې نو ووایه چې زما خدمت مه کوه زه به ستا. تاسو چې خپلو کې څنګه اتفاق وکړو صحیح ده. که ته پرې راځي چې ښځه دې ستا خدمت نه کوي یو صحیح ده ژوند ورسره تېروه زه هم پکې صحیح دي. خو نورو مسلمانانو ته سره دا مسله را دغه کوي چې د ښځې خدمت چې دا به خاوند لازم نه دی، د خاوند خدمت په ښځه لازم نه دی. د تېر شوي هفته کې ما ته ښکاري ما ته چا ټلیفون کړی و بهر ملکونو نه دا مسلې تپوس یې کوو چې دا کور کې دا زنانه چې خدمت کوي. نو ما زه به درته صرف یو دلیل ووایم او بیا وخت مختصر دی اگر که دلایل په دې ډېر زیات دي. ما د فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور او د علي رضی الله عنه بیبي په خپله ویلي ما به دومره کار کو د علي رضی الله عنه په کور کې چې زما لاسونه به پولی شو، دومره خدمت به ما کو. نو که دا نه وی لازم خو ټول اول به دې ته معلومه وه چې دا د پیغمبر لور ده او د پیغمبر د تره د زوی په نکاح کې ده، دې ته به دا مسله معلومه وه. او راغلی خپل پلار ته علي رضی الله عنه راولېږلی یو روایت کې راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یعنی مریان غلامان وینځي دا راوستی شوي نو هغه پسې د خپله بیبي ولېږله فاطمه په خپله ورته نه شو ویلی. نو دا لورې پسې ولېږله د خپل پلار نه ځان له خادم راوله چې خدمت کوي. نو چې کله هغه ورله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره میلاو نه شو. نو بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته راغی بیبیانو ورته وایي چې ستا لور راغلی و دا شکایت یې کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې کور ته ورغی هغې ورته خپله خبره وکړه وایي زه خبر شویم ته دې ته راغلی وی او وی 33 شپېرې سبحان الله وایه 33 شپېرې الحمدلله وایه 34 شپېرې الله اکبر وایه. دا داسې ذکر دی چې ټول حاجتونه به دې پوره شي. دا ورته وایي چې د خاوند خدمت مه کوه یا یې د خاوند ته وایي چې ای ظالمه دومره کارونه پې کوې چې د هغې لاسونه پوره شوي نه. ښځه دا به د خاوند خدمت کوي او د خاوند چې لګیایي بهر دا منډې وایي او دی د دې ښځې خدمت کوي. دا خدمت نه دی. اوس ستا ملک پرېښودی د پردي ملک کې پروتې مسافریانې کوي او بیا دې مسلې تپوس کوي چې جي د هغوی دا خدمت به لازم وي د زما دا خدمت چې کوي نو چې دغه دله نه کوي نور دله څه کوي؟ ته دومره سختې تېرې دومره تکلیفونه دومره ذمهواریانې ستا په اوږو دي نو هغې باندې دا لازم دي چې ستا د کور خدمت به کوي. ها دا پکې شتي خدمت بدله کوي دومره څومره چې د هغې وس وي، د وس نه زیات او د طاقت نه زیات خدمت په هغې ایښودی دا ظلم دی. دا موږ هم ووایو. نو زده وګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده نو خاوند ته اوبه د مخکې نه تیاري کړي دا خدمت دی د خاوند. او د نږدې وخته پورې یا اوسه پورې خو اوس لږ دي زموږ د زنانو د پښتنو زنانو دا یو اوچت صفت و چې د خاوند به ډېر خیال ساتو او ډېر قدر او ډېر احترام به یې کوو. او نن سبا د دې بېدینۍ د لاسه د دې نټ د لاسه بې حیایي عامه شوې ده نو
هغه شان هغه زنانه خدمت ته خاوند نه کوي څنګه چې به مخکې کوو او نه هغه شان قدر کوي که نه که غلطه زمانه خبره اوس ډېرې لږې دي او مخکې د عامو چې یو ښځه پښتنه زنانه هغې به ځان خاورې کوو د خاوند په خپو کې دومره قدر به یې کوو دومره احترام به یې کوو دا به مخکې به خبرې نه شو کولی او چې د هغه ذکر به یې کوو نو نوم به یې وله نه شو اخیستی هغه به یې کول دا په مخکې به غږ نه شو کولی خبره به یې نه شو کولی دومره قدر به یې کوو دومره به احترام کوو دومره به ورله خدمت کوو او دې بېدینۍ سره حالانکې دې ته خلک نن سبا دغه وایي دا وایي دې ته روشن خیال یعنې روشن خیالي دا ده چې د خاوند مقام هم ورک شو او د ښځې مقام هغه هم ورک شو نو الله دې زموږ په معاشره باندې رحم وکړي وایي چې ما اوبه کېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره فاکفأ بیمینه علی یساره مرتین او ثلاثه نو په دې ښی لاس یې په دې ګس اوبه راواړولې دوه پیرې یا درې پیرې یعنې لاسونه اول وینځل دا تېر شوي حدیث کې هم تېر شوي لاسونه ولې وینځي لوښي نه اوبه رالي چې دا اوبه که د لاسونه ګندې چې دا اوبه ګنده نه شي ثم غسل فرجه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عورت وینځو دا اوس طریق دلته دا تفصیل شته هلته نه و معلوم دی نو بیا چې لاسونه دې وینځل نو بیا به څه کې بیا به عورت وینځي عورت به وینځي چې د عورت د وینځلو نه فارغه شي چې بیا د غسل په دوران کې دې سره لاس لګېدو د ضرورت رانه شي ځکه چې مخکې موږ سره مسله تېر شوې ده چې دلیل په رڼا کې دا خبره مضبوطه ده چې د عورت ته لګېدو سره چې منځ کې حایل نه وي کپړه نه وي څه شی نه وي منځ کې نو دې سره اودس ماتېږي نو بیا به خپل عورت وینځو ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا بیا به لاسونه ځمکې له راواچول یا په دیوال به یې راښکودو دوه پیرې یا درې پیرې ولې چې پاک شي ښه ځکه چې عورت پرې ووینځلی شي نو داسې نه دی لاس پورې څه ګندګي نو بیا به یې وینځي ثم تمضمض واستنشق نو بیا خولې ته اوبه ور واچولې او بیا پوزې ته خولې ته به اوبه ور واچوي وبې چورلې تو به یې کړي پوزې ته اوبه واچوي سوڼ به یې کړي څنګه چې اودس دی د مانځه دپاره دلته دا مسله ده کې بعض دا وایي د جنابت په غسل کې دا لازم دی چې پوزه به ترخې نه د ترخولو دا باس نه دی راغلی یو ځای کې دا دي چې پوزې ته به اوبه راکاږي دننه نو هغه د بغیر د ترخولو نه هم راښکودی شي که نه شي چې تا ته پته ولګي چې اوبه ما پوزې ته څه کړې راښکودې بس دا پوره د وسې سوڼ کا او کیدی شي د هغې سره د پوزه څه شي ترخه شي خو مسله داسې نه ده چې ته به لازم پوزه ترخه لکه هلته دا مسله بیانوي چې د جنابت په غسل کې به پوزه ترخه نو هغه بیا د دې غریب پوره کوشش چې اوس یې ترخه کوم چې سترګو نه اوښکې نه تلي هغه وخته پورې نه قلاریږي نه چې تا ته محسوسه شوه لکه څنګه چې ته اودس چاردام کې د مانځه دپاره اوبه دې پوزې ته ور واچولې هغه راکاږه او بیا یې سوړ کیدای شي پوزه ورسره ترخه نه شي او کیدای شي ترخه شي بیا دلته دي چې تمضمضه خولې ته اوبه ور واچولې او مضمضه څه ته وایي خولې ته اوبه ور واچوه ویې چورله او توی کا دا ورسره نه شي چې غړغړه به کوې غړغړې دا مسله کمزوري ده ګورې چې ته به دا اوبه داسې ور واچوې خولې ته او بیا به کته مرۍ ته یې رسې او غړغړه به کوې او بیا به راټوکي دا مسله کمزوري مسله ده خولې ته اوبه ور واچوه څنګه چې ته اودس دپاره کې پوزې ته اوبه ور واچوه څنګه چې اودس کې کې عام اودس کې وغسل وجهه وذراعيه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مخ وینځو بیا او بیا لاسونه ثم افاض على رأسه الماء بیا په سر باندې اوبه واړولې ثم غسل سائر جسده بیا ټول بدن باندې اوبه واړولې ثم تنحى بیا له دغه ځینه بل طرف ته شو فغسل رجليه نو خپې وینځلې دا مسله یاده کوي چې سر باندې اوبه اړول او بدن باندې دي کې غوره طریقه دا ده که څوک ونه کړي نو ګناه پکې نه شي چې د ښی طرف نه شروع او بیا پسې ګش دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کار وکړو څه فرق تاسو ته محسوس شو دا خپې وروسته کړې عایشه رضی الله عنها روایت کې ده
چې ټول چاردامي وکړو نو ټول کې خپې هم راغلې او بیا غسل وکړو. دلته دا چې د سره پورې لاړ، د هغه ځای نه بعد بیا خپې پرېښودې، نو چې کله یې ټول بدن باندې اوبه واړولې او بدن یې ټول وینځو صفا یې کړو نو بیا یې خپې وینځلې په بل ځای کې. نو دلته بیا د علماو منځ کې اختلاف راغلی دی چې آیا د اودس چاردام به پوره کې که نه خپې به پرېږدي. بعضو دا ویلي دي، بعضو دغه ویلي دي، او بعضو ډېر ښه جواب کړی دی، دې باندې زړه مطمئن کېږي. هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته دا خپې په بل ځای کې انځلي دي، نو د دې دا وجه کېدی شي چې په هغه وخت کې خو داسې سیمټ یا داسې پرشونه او داسې ټیلونه او رخام خو نه وو کوم چې نن سبا لګېدلي دي. نو کوم ځای کې چې به هغوی له امبل هلته به خټې را جمع کېدې، اوبه به را جمع کېدې، نو خپې به ګنده شوې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپې پرېښودې او بیا د غسل نه بعد یې ځای بدل کړو، نو وچ ځای ته شو نو هلته یې خپې وینځل. نو مسله داسې شوه چې اوس ته خپل ځان ته ګوره، که چېرته دغه ځای صفایي نو خو صحیح د خپې دغه چاردام سره وینځه او خبره ختمه شوه. که نه ضرورت محسوسوي چې نه دا خپې وروسته کومه، نو بیا وروسته که نو د دواړو هر قسم عمل دې کې روا شو، که په دغه اولنۍ طریقه یې کوې که په دویمه یې کوې. او دا ښایسته جواب دی. اوس که موږ چې دا یو حدیث رغړو یا دې له جوابونه ګورو دې بل له ګورو، د هغې نه ښه نه چې دواړه راجمع کړو. نو دواړه چې راجمع کړي نو مسله دې دا راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځای ولې بدل کړی دی، ځکه چې راځي اوبه پکې راجمع شوي وي، خټې جوړې شوي، نو په وچ ځای کې یې خپې وینځلې. او که دغې ضرورت یې نه محسوس کړی نو عایشه رضی الله عنها روایت ته وګوره، وایي خپې هلته وینځلې دي. فاتیته بخرقه، نو ما ولې یو کپړه راوړه. خدمت ته خیال دی، دا خدمت دی د خاوند، او په دې باندې ښځه درنه ښکاري. ګوره ښځه په یو څو کارونو باندې درنه ښکاري، یو چې ښځه د بندګي د الله کوي په صحیح طریقې سره، او دویم چې ښځه د خاوند او د خپل کور خدمت کوي. کومه ښځه چې د کور کې ډېره کته به راځي او د یو خدمت او د بل او میلمانه او مشر او کشر، دا ښځه ډېر په دې ډېره درنه ښکاري. او په دې ښځه درنه نه ښکاري چې دا کټ کې ناست دی او صرف اډر ورکوي چې داسې وکړه او داسې وکړه. نه، څنګه چې سړی په خپل کارونو باندې چې کوم د سړو کارونه په هغې ښه ښکاري، نو دغه شان ښځه په هغه کارونو باندې ښه ښکاري کوم کارونه چې د زنانه وي. څومره ادب د خاوند ګوره، اوبه یې ورته کېښودې او چې پوه شو چې غسل یې پوره کړو نو کپړه یې وله راوړه. فلم یریدها، نو هغه ونه غوښته وینه علمه. فجعل ينفض الماء بيده، نو دا خپل بدن نه د اوبه داسې په لاس باندې لرې کړي. اوس دلته دا مسله بیا رامنځته شي دي حدیث کې چې دی غسل نه بعد او اودس چاردام نه بعد دا بدن وچول څنګه دي. نو چا دا دلیل ګرځولی دی علماو چې دا وچولی نه شي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کپړه وانه غسته. خو راجح قول دا دی والله اعلم چې کپړه استعمالول او نه استعمالول دواړه جایز دي، ځکه چې د استعمال په باره کې آثار باز راغلي دي. او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه وي چې په دې باندې بدن وچول د اودس یا غسل نه بعد څه دي ناروا دي، داسې نه دي ویل. خو زما نه ده پکار، زما نه ده پکار. نو دا موږ دلیل نشو ګرځولی چې یاره دا به حرام نه دي. که څوک په کپړه باندې دغه اندامونه وچوي نو هم جایز دي، او که څوک یې نه وچوي نو هم جایز دي. دا حدیث امام بخاري او امام مسلم راوړی دی. ها، دلته یو دا مسله یاده کړئ چې غسل چې کې دې دپاره نیت لازم دی، ځکه چې نیت د هر عبادت دپاره لازم دی، او عبادت بغیر نیت نه نه. ما تیر شوي درس کې دا مسله تاسو ذکر کړې وه چې د نیت څه فایده ده. دلته جوابونو ټیکه که زه ټوله دا اخیستې ده، یا خو صرف دی په تاسو کې پوهېږي او تاسو نه یې پوه، او یاره ته پوه ده خو دا علم نه راښکاره کوي چې څوک هم نظره نه کړي، جوهر علم دی تاسو سره. یعنې یو سړی راغی
په ځان باندې اوبه واړولې بلکل لکه څنګه چې سړی جنابت غسل کوي په دې نیت چې بدن زما یخ شي او بدن مې صفا شي د دې جنابت غسل شو ولې نه شي نیت یې نه نیت پکار دی حالانکه ګوره ظاهره کې غسل دوه کسانو یو شان وکړو خو هغه یو نیت کړی زړه کې و چې دا زه د جنابت غسل کوم هغه بل وی زه موسم ګرم دی چې بدن مې لږ یخ شي د ده د عبادت ګڼلی کېږي د د عبادت نه ګڼلی کېږي دا نیت په منځ کې فرق راولي خو د جنابت غسل جنابت دپاره داسې نیتونه نشته چې په خوله یې وي چې نیت مې کړی زړه د اخلاصه اوبو بالټۍ په ځای راړو غسل جنابت د یو عبادت دپاره هم نیت په ژبه باندې نشته د نیت ځای چې دی هغه زړه دی د نیت ځای هغه زړه دی اراده خلک د څه نه کوي زړه نه کوي ځکه خلک وایي که نه وایي زړه مې وي چې دا کار وکړم داسې نه وایي ژبې مې وي زړه مې وي نو اراده ده د زړه او الله پې پوه دی نو بیانولو ته ضرورت نشته دلته ګوره دا مسله یاده کوي چې د غسل جنابت طریقې دوه دي یوه هغه طریقه چې غوره ده او یوه هغه طریقه ده چې غسل وشو غوره چې دغه کامله طریقه ده هغه لږه اوږده ده بله مختصر ده غسل وشو کامله طریقه دقه ده کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو کې کړی